بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، زموږ د پرمختګ راز و رمز دوستانو فاروق اعظم یم. نن جمعه د 1445 هجري قمري د روژې مبارکې 19 ده. دا ورځ د علم پرکان، پرمنار د ایقان او صاحب د جود و ایمان حضرت علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه قاتلانه حمله وسوه. د دې شهادت سره د انساني تمدن سیده لار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د راشد خلیفګانو ترسم کړی وه، خپل اصلي مسیر نور هغسې چې لازم و تعقیب نه کړی سو. څو بالاخره اسلامي امت د چنګیز په یرغل داسې ووهل سو چې تر ننه بیا قد ساز نه سو، او بیا څوک راکې پیدا نه سوه چې راټول وکړي. نن اسلامي امت سره له دې چې د نړۍ په بهترینه جغرافیه کې پروت دی، ډېرې طبیعي زیرمې او زحمتکش خلک لري، خو سم نظام نه لري. منتها ذلیل او وروسته پاتې دي. ذلت یې د فلسطینیانو سره د خواخوږۍ معلومیږي، او دا چې د امریکا له بیرې هیڅ یو مسلمان هیواد حاضر نه دی د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. وروسته پاتهوالی مو په دا کې دی چې څه نسو جوړولی. هر څه چې استعمالوو د بل جوړ دي. اوس په افغانستان کې دوستانو یو غنیمت فرصت دی چې که وغواړو او کار ورته وکړو، د خلفای راشدین د طلایي دور روح بیا په خپل وروسته پاته ټولنه کې پوکلی سو. دا چې دا څنګه کولی سو، زموږ د پرمختګ راز و رمز په څه کې دی، مختصر عرض کوم. زموږ د تمدن اهم بنیادونه دا دي. اول، مینه ده. زموږ د رفاه او پرمختګ راز په مینه کې پروت دی. دوه کسان نر و ښځه ملګري کیږي، اتفاق کوي، واده کوي، مینه کوي او کورنۍ جوړوي. کورنیان بیا اتفاق کوي، کلی جوړیږي، بیا ښار، او داسې په اتفاق وطن و هیواد جوړیږي. دا دنیا د خدای له مینې پیدا کړې، دا دنیا د خدای له مینې پیدا کړې، د همو مخلوقاتو مور ده. کورنۍ له مینې پیدا کیږي او په مینه وده کوي. مینه چاته اطمینان او فرد ته د ټولنې سره پیوند ورکوي. مینه انسان په سختیو کې خوښ او تندرست ساتي. لنډه ده چې مینه جهان جوړوي. مینه هر څه ده. دوهم، عدالت. دوستانو، کورنۍ په مینه جوړیږي، خو بریالیتوب یې په ښه مدیریت کې دی، او ښه مدیریت د عدالت تر چتر لاندې کیږي. که عدالت نه وي، یوازې مینه کافي نه ده، خو که مینه نه وي، عدالت بې روحه کیږي. ټولنه په مینه جوړیږي او په عدالت واده کوي. عدالت دی چې پلار ته اولاد یو شی دی، او په یو ټولنه کې د مشر او قانون په وړاندې ټول اتباع یو ډول او مساوي دي. دا عدالت دی چې ټولنه کې نزاع ختموي، هغه آرامه او همغږي کوي، او د ټولنې هر فرد ته د ډاډمن ژوند اطمینان ورکوي چې نه به ظلم پر کیږي او نه به دی پرېښول کیږي چې پر نورو ظلم وکړي. عدالت حسابدهي او شفافیت منځته راوړي چې هر څوک فکر کوي چې که خراب کار وکړي پوښتنه ورڅخه کیږي. د عدالت تأمین د خلکو عزت ساتي، په ژوند یې مطمئن کوي، استعدادونه غوړوي، او څوک راتلونکي ته په ډاډه زړه پلانونه خو جوړولی سي او پر مخ ځي. درېیم، د تمدن بنیاد د مور د مقام درناوی دی. مور د ماشوم لومړنۍ مدرسه ده. د ماشوم بدني او دماغي وده له دغه ځایه پیل کیږي. که څه پلار هم ډیر مهم دی، خو ماشوم ډیر وخت د مور سره تیروي. ماشوم ته چې تر 3 کالو کم وي، د مور غیږ او د سینې بوی راحت، ډاډ او اطمینان دی. مور اولاد ته تر ډیره وخته هر اړخیزه پناهګاه ده او طبیبه ده. رول ماډله ده او مایه تقلید ده. اخلاق، عقیده، کردار او د نورو سره راشه درشه له مور زده کوي، چې اثر یې پر ده د ژوند تر پایه محسوس دی. د ماشوم د شخصیت په جوړېدو کې د مور لوی کردار دی. دا خپل ماشوم ته هغه څه زده کوي چې زده یې وي. په یوه کورنۍ کې چې مور پوه او عالمه وي، اولاد یې ناپوه نسي کېدی او د ټولنې د اوږه بار نه وي.
د یوې کورنۍ بدبختي هلته ده چې مور یې د علم له نعمته محروموي. د مرحوم قاري برکت الله سلیم څخه چا پوښتنه وکړه چې ته په لوڼو ولې تعلیم کوې؟ هغه وویل چې زما پر سترګو په ماشومتوب کې درد سو. مور تنباکو پکښې راواچول او را رنجې یې کړې. کومې ښځې ورته ویلې وه زما مور ته چې په تنباکو جوړیږي. زما سترګې زما د مور ناپوهۍ را رنجې کړې. زه نه غواړم زما د لوڼو اولادونه ړانده وي. جاهله او ناپوه ټولنه د مور او ښځې په نوم شرمیږي او خپل د ژوند د شریکې ښځې سره د نوم سره یې حیا دې وي یا بې ادبي معاف دا وایي. داسې وروسته پاتې ټولنه چې د کورنۍ رکن ښځه ورته بې اهمیته وي وده نشي کولی. یو ورځ مې د خپل ښځې سره په کورنۍ کې د مور پر اهمیت خبرې کولې. ما ویل چې د پوهې ښځې اولاد پوه وي. مثالونه مې ډېر ورکړل خو هغې په جواب کې راته وویل چې که غواړو ښځه مو پوه او عالمه دینداره او د اولاد په تربیه کې ماهره او کامیابه وي نو اول باید د کور نارینه عالم پوه کړه سي. نارینه د کور مشر دی. الرجال قوامون على النساء. اول به ته د نارینه مغز ته د نافع علم رڼا ورولې چې هغه بیا په کورنۍ کې د ښځې او مور رول او اهمیت وپېژني او کار ورته وکړي. اول زموږ په نارینه کې مثبت تغییر باید راسي. بیا همدا نارینه په کورنۍ کې مثبت تغییر ته زمینه مساعدوي او پرېږدي چې لور خور او ښځه پوه او عالمه سي. د الله جل جلاله په ټولو نعمتونو کې علم تر ټولو لوی نعمت دی. په کوم کلي کې چې نر او ښځه ټول بې علم او بې سواده وي باید ومنو چې په هغه کې عالم او پوه څوک په اصلي معنا نشته. د مور شپه ورځ کار که مزدوري اخلي او کنه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد سره ډېره مرسته کوي. مور د ټولنې په جوړښت ټینګښت او دوام کې ډېره مؤثره ده. ماشومان ویني چې مور یې د دوستانو ګاونډیانو او نورو کورنیو سره څه کوي. دلته ماشومان له موره ټولنیزې اړیکې اتحاد او اتفاق صله رحمي راشه درشه او ټولنې ته مسؤلیت زده کوي. مور ډېره مهمه مؤثره ده. د اثر درجه د دې په علم او د پوهې په اندازه اړه لري. څلورم د استاد مقام. که غواړئ ټولنه مو عزتمنه او پرمختللې وي د استاد قدر وکړئ. استاد د فرد او ټولنې په جوړولو کې مهم اثر لري. ماشوم چې څه غټو مدرسې ته د تلو سي بیا ډېر وخت د استاد سره تېروي نو ځکه ډېر مؤثر دی. استاد خپل علم پوهه او مهارت شاګردانو ته انتقالوي او د یو مرفه او کامیاب ژوند لپاره بنیادونه ور جوړوي او لار ورته هواروي. دا استادان دي شاګردان هڅوي چې خپل استعداد وغوړوي ځان او دنیا کشف کړي او مطلوبه لار پیدا کړي. استاد د مور پلار په شان د ماشوم شخصیت جوړوي او وده ورکوي. ایمانداری، اخلاق، عقیده، وطن دوستی، ځان، کورنۍ، وطن او انسانیت د صادقانه خدمت جذبه استاد ورشي. دا استاد دی شاګرد متجسس، متحسس، مبتکر او مجتهد تربیه کوي. په هغه کې د تفکر، بیان او تحلیل قوه روزي او دې ته آماده کوي چې په موجوده رقابتي او متشنجه دنیا کې سم تصمیم ونیسي او لازم کردار ادا کړي. استاد د شاګردانو د احساساتو په وده او د ژوند د مسیر په تعیین کې مهم رول لري. همدا استادان دي شاګردان انقلاب ته او په ټولنه کې سیاسي، اقتصادي او نورو تغییراتو ته هڅوي. استاد د ټولنې د تغییر یو محرکه قوه ده. پنځم د پوهانو مقام. پوهان دي چې یو ټولنه روڼه کوي او د صلاح و فلاح خواته یې بیایي. د پوهانو، مشرانو او خپلو قهرمانانو احترام د یوې سالمې ټولنې په جوړېدو او د ځوان نسل په کامیابۍ کې لوی اثر لري. استعمارګران اول کار چې کوي په مستعمره هیواد کې د هغه ولس پوهان او روڼان د توهینوي، تحقیروي او په خلکو کې ذلیل کوي څو ځوانه طبقه الګو او د پیروي څوک ونه لري. ځوان نسل کې څوک ونه وایي چې که زه ښه کار وکم خلک به دغسې زما احترام وکړي لکه د فلاني. استعمار له خلکو دغه څوک ورکوي او په عوض کې خپل ګوډاګیان ورته قهرمانان معرفي کوي. د مشرانو قدر په ځوان نسل کې د پرمختګ ولوله پیدا کوي. سخت کار او فداکارۍ ته هڅوي او د یو کامیاب ژوند انګیزه پکښې تقویه کوي.
وایي د مشر پل د کشر پل دی، کشران له مشرانو زده کوي، خو استعمار د دین او وطن دشمنان دغه پلونه نړوي. چا چې دین او وطن ته صادقانه خدمت کړی دی د هغو قدرانی په ځوان نسل کې جذبه پیدا کوي چې دوی هم پر دغه لار ولاړ شي. د مشرانو او پوهانو قدر کول ځوان نسل د خپل تاریخ، کلتور او ثقافت سره اشنا کوي، فخر پکوي، ځان د همدې ټولنې برخه ګڼي او کوشش کوي همغه مشرانو غوندې سي او هغسې مبارک کردار ادا کړي. که کشران د مشرانو قدر او درناوی وکړي، په حقیقت کې ټولنه سره نږدې کیږي، اتحاد، اتفاق او همغږي پکې پیدا کیږي. دغسې یو حالت په ځوان نسل کې اعتماد په نفس، لوړ همت او ابتکار پیدا کوي او د تحجر ځنځیرونه په ماتوي او په نتیجه کې ټولنه مخ ته بیایي چې استعمار او د وطن دشمنان دغه نه غواړي. دا پوهان او د ټولنې مخکښان دي چې په خپله پوهه او قربانۍ د ټولنې جمود ته حرکت او صعود ورکوي. نور هم هڅوي چې په ځان کې تغییر پیدا کړي او له دې لارې په ټولنه کې مثبت سولیز بدلون ته لار هواره کړي. همدا پوهان دي چې له تحجر او منحط کلیوال ذهنه ځان راباسي، ابتکار کوي، نوي مثبت فکرونه او نوي د خیر شان پلټي او ټولنې ته معرفي کوي. په ځان کې د مثبت تغییر په برکت په ټولنه کې د مثبتو ارزښتونو د ودې، ثقافت او کلتور پیدا کوي چې څنګه د ټولنې خلک مثبت فکر وکړي او د یو عزتمن ژوند لپاره لار هواره کړي. په ځان کې مثبت تغییر خلک د ټولنې خالقات متوجه کوي. بې عدالتي، تبعیض، اخلاقي انحطاط، فقر، تحجر او داسې نور ناخوالو ته متوجه کوي او د حل لار موندلو ته هڅوي، څو نتیجه کې یو هوسا او مرفه ټولنه جوړه شي. دا ډول پوهان خپل هم فکر خلک پیدا کوي. نور داسې کسان پیدا کیږي چې د دوی مرسته وکړي، کرار قوت کیږي او په ټولنه کې د مثبت تغییر لار اسانه کوي. پوهان او هغه کسان چې ځانونو کې مثبت تغییر راوستلی دي، نورو ته علمي او اخلاقي جرأت ورکوي چې دوی هم ځانونو کې مثبت تغییر راوستلی شي، څه کولی شي او ټولنه مثبت لوري ته بیولی شي. پوهان او عالمان په ټولنه کې موجود تحجر، خرافات او وروسته پاتې ذهنیت په روښانه، مثبت او تعمیري ذهنیت بدلولی شي چې په نتیجه کې یو عادلانه مرفه ټولنه جوړیږي. دوستانو، استعمار زموږ د وطن دشمنان او حتی ځینې ناپوه دوستان په موږ کې ښځه، استاز او زموږ پوهان ذلیل او تحقیروي، څو زموږ له ټولنې مینه، عدالت، ابتکار او د روښانه و مرفه مستقبل فکر ووسي او په موږ کې د مثبت تغییر تومنه چې د ټولنې د هوسایي او پرمختګ رمز دی پیدا نشي. که غواړئ استعمار د دین او وطن دشمنانو ته په رښتیا ماته ورکړي او کورنۍ او ټولنه مو په عزت او د سیالانو سر وي، نو په خپلو منځو کې مینه پیدا کړئ، په کور، کلي او وطن کې عدالت تامین کړئ، په نر او ښځه شپه ورځ تعلیم وکړئ، استاز ته په درنه وګورئ او د ټولنې پوهان محترم وګڼئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.